د مومند په تحصیل پنډیاله کې د ضلع مومند د حدبندۍ او د قوم د بېدخلۍ حوالې سره د مومند قامي مشرانو یو لویه غونډه وشوه. غونډې ته د مشرانو وینا وه چې د چارسدي با اثره خلک په جعلي انتقالاتو د مومندو په خوره قبضه کول غواړي او مومند ولس د خپل ذاتي جایداد نه د بېدخله کولو کوشش کوي چې له وجې په سیمه کې د حالاتو خرابېدو امکان دی. هغوی ویل چې په جعلي دستاویزاتو د هیچ چا قبضه نه منو ولې چې زموږ حدود ښکاره دي. یو د دې ضلع چې کوم دغه ډیمارکیشن دی او یو دلته د ځمکې مسله ده، نو زمونږ د ضلع چې کوم ډیمارکیشن دی په هغې باندې خو وینا لګېدلې دا حقیقت دی. ځکه که پلانغار نه راونیسو نو پلانغار کې تاسو لاړ شئ هلته زمونږ ثابته ویسي هغې چارسدي سره ایشتلې ده. د هغې د پولیو ټیم د چارسدي نه راځي، د مردمشمارۍ ټیمې د چارسدي نه راځي. خو زه به لاندې چې لاړ شئ میچنۍ ته تاسو وکتل نو په میچنۍ کې چې کوم دغه ټول پېښور څه دغه رادن نشو. اخوا به لاړ شو که افغانستان طرف ته وګورو نو افغانستان طرف ته هم خوګاخیل او د وړخیل او دغه قومونه زموږ نه خو افغانستان ته واړول. که داسې ورپسې لاړ شو چمرکنډ ته لاړ شو نو چمرکنډ هم زموږ نه بره چمرکنډ اخو اوسې تللی دی خو لاندې چمرکنډ هم خیر نشته دی. که بیا ورپسې دې خوا راشو ناوګۍ باجوړ طرف ته نو باجوړ خو زموږ چې کوم اول حدودو هغه زور بندر زمونږ حدودو بلکې ناوګۍ هم پکې زمونږ په حدودو کې راتلله. د هغه زور بندر نه راوستلو په دربڼو باندې ودرولو نو ګیر چاپېره چې زمونږ کومه ډیمارکیشن دی په هغې چینجی لګېدلی دی او موږ هغې تماشه کوو ګورو د دغه نه صوبان نه راورسولو که غونډ ته او داسې اوسېزه دا وخت دی چې موږ راپاسو دا زموږ ستاسو لپاره یو ډېره اهمه ایشو ده په دې وخت کې چې په دې باندې راپاسو. نو د انتقالاتو خبره چې کومه ده که هغه په محمد ګټ باندې ده که باجوړ خان دا وایي چې ما نه د صافو انتقالات اخیستي دي یا مطلب په دې خاوره باندې مطلب دا دی چې موږ د دې خلکو انتقالات اخیستي دي. انتقالات اوس موږ نه منو. تحصیلداران یې ته وګوره باقاعده هر غر کې به ځان لیسه نیولي، باقاعده مطلب دا دی چې په سرکاري ځمکو ځان له پمپونه جوړوي، مطلب دا دی چې هر ځای کې به هغه ځان له خپله حصه پیدا کوي. انتظامیه په دې کې شامل ده. موږ دواړه قومونه نښلئ چې دغه وای خونزادګان وای او خانان وای چې موږ سره جرګه وکړه. ما ورته ویلې چې د یو ځل د جرګې خبره کوي، زه د جرګې قایل ما وطن کې جرګې روانه ده، زه د جرګه د پښتون کار دی، د پښتون شان دی. د یو ځل وای موږ سره 50 ځل جرګې ته کینو. د مشرانو غوښتنه وکړه چې ډیپټي کمشنر مومند دی په سمدستي توګه ډیپټي کمشنر چارسده د مومند قوم د تحفظاتو نه خبر کړي او د جعلي قبضه کوونکو پر ضد دي کاروایی وکړي. هغوی ویل چې په دې لړ کې به د روانې میاشتې په 24مه نیټه د یکاون په مقام د مومند قام یو لوی جرګه رابللی شي. مشرانو دا هم غوښتنه وکړه چې که زموږ په تحفظاتو عمل ونه کړی شي نو موږ به د معدنیاتو د ټیکس او د هر قسم سرکاري تقریباتونه بایکاټ کوو. سامي مومند، وحدت نیوز، پنډیاله، ضلع مومند.